بسم الله الرحمن الرحیم حامد و مصلی. محترمینو، یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې کله د جنازې لمونځ کیږي نو د ځینې کسانو چپلۍ ګوټونه په پښو وي لمونځ کوي، ځینې لوړ پر ودرېږي، ځینې بیا وکاږي وسیړ ته. صحیح طریقه په دې کې څنګه ده؟ علامه مفتي خالد سیف الله الرحمني صاحب په خپله فتاوا کتاب الفتاوا جلد نمبر 3 صفحه نمبر 180 هغه لیکلي دي چې د جنازې په لمانځه کې که چیرې د چا ګوټونه چپلۍ په پښو وي هغه پاک وي، نجس نه وي، نو بالکل په هغه چپلۍ ګوټو کې د جنازې لمونځ کولی شي، هېڅ مشکل په دې کې نشته. په حواله سره د صحیح البخاري جلد نمبر اول صفحه نمبر 6 که چیرې د لاندې د خوا نجاست باندې لګېدلی وي نو بیا چپلۍ وکاږه، لوړ پر ودرېږه، هېڅ مشکل نه لري، ځکه لوړه خوا خو نه ده نجسه، لاندې خوا نجسه ده. او پر هر داسې پنډ شي باندې لمونځ کول چې لوړ پاک وي لاندې نجس وي مشکل نه لري، جایز دی. په حواله سره د کبیري صفحه نمبر 206 ها که چیرې څوک احتیاطاً چپلۍ کاږي، پر مځکه درېږي، هغه پاکه وي، یا پر چپل یا پر ګوټ باندې لوړ ودرېږي، نو دا هم د احتیاط خبره ده، مناسب ده. او که چیرې د چا دا یقین وي چې زما چپلۍ او ګوټونه پاک دي نو په هغه کې هم څه مشکل نشته. والسلام. ستاسو د دیني پوښتنو ځوابونکی مولوي عبدالرحمن سمین صاحب.